په دې بنیاد باندې عام طور باندې چې کله دنیا کې یو مشکل راشي، ملک یو تکلیف راشي، مصیبت راشي، عام خلق چې دی هغه د حاکمانو حکمرانانو ته کنزل کوي، خیرې کوي، پوچ رد وایي. بیا خاص کر نن سبا وخت مطابق شي ریټونه اوچت روان دي، خلق حاکمانو ته کنزل کوي، هغې ته سپک سپور الفاظ وایي. ورونو دا خبره ذهن کې کېنوئ چې د دا ریټونو واک، د نرخونو واک د ملک د حاکم سره نه دی، دا د رب العالمین فیصله ده، د بره نه یې کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې د هغه په زمانه کې غلط سعرو فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا لو سعرت لنا یا رسول الله. د الله د نبی په دور کې په مدینه الطیبه کې ریټونه اوچت شوي او نرخونه اوچت شو. صحابه کرامو ته وفرمایل د الله رسوله که چېرته تا موږ له یو نرخنامه مقرر کړی وی چې د هغې نه باره چا سودا نه خرڅولې، هغه ورته وفرمایل ان الله هو المسعر الباسط القابض الباسط. نرخ زه نشم مقررولی، د دې فیصله رب العالمین د بره نه کوي. که د نرخ اوچتوالي په وجه باندې ته پریشانه شوی نو دا د رب کار دی، ته د رب سره صحیح تعلق قایم کا. د حاکمانو د ملک د حکومت د کنزلو بدو سپکو سپورو پسې ته د خپلو ګناهونو جړا پر یاد الله ته وکړه، الله نه معافي وغواړه، امت د ټول د الله نه معافي وغواړي چې رب راضي شي او رب العالمین نرخونه راښکته کی. او کم مشکلات چې اسلامي ملکونو ته جوړ دي، مسلمانانو ته جوړ دي، کم مشکلاتو کې چې ملک دوچار دی، چې الله د مسلمان ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی.